سهار وختي چې راپورته سولم لمونځ کولو وروسته د کلي زرغونو باغو خواته ولاړم. سهار وخت ګرځېدل د صحت او د ذهن لپاره ډېر ښه وي. کله چې برته رالم نو په واتساپ باندې مې د ارشد پیغام ولیدی چې موږ کراچۍ څخه د اسلام آباد خواته روان سولو. ته هم را روان سه. ما له مور و پلار څخه اجازه واخیستله. زما مشر ورور پښین بازار ته تللی نو ورته ومې ویل چې زه به هم درسره ولاړ سم. دلته د یو چا د کور ډیزاین جوړوئ. که تاسو هم د خپل د کور نقشه جوړوئ نو له ده سره حال نیسئ. کله چې پښین ته ورسېدلو نو د مشر ورور څخه مې اجازه واخیستله او ولاړم الایټ بینک خواته چې د لارې خرڅ راوباسم. په الایټ بینک کې کارکوونکي خلک ډېر ښه وو. ماته یې ډېر ښه عزت راکړ. هلته یو ځوان و چې ویل زه ستا هر ویلاګ ګورم. دی وویل چې ما ته لیدلی یې ستا ویډیو چیرته څنګه دې لیدلی؟ په ناو کې مې لیدلی د مسجد په مخ د مخستن ناست وو. ستا ویډیو مې کتله ډېر خوند یې راکړ. او شپین ږیري چې مې پوښتنې کولې هغه وویل دا داسې درخته ده دا نور په ښځو کې راځي. هغه نعمت پښتون نعمت پښتو سیم وایي. ډېر په دماغ کې ډېر تېز و ډېر خوند یې کوم که څه